السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو اتم لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د اتم لوست له پیل څخه د مخه دا درې پوښتنې جواب کړئ. اول، دال د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ دوهم، دال د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ دریم، زال د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه اوسئ او په دا اتم لوست کې د دوو نورو تورو ر او ړ معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې به ر ته راسو چې په پښتو حروفو د ر نوم دغه ډول لیکل کیږي. ر او ژغ د انګلیسي ژبې د آر په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ر نوم داسې لیکل کیږي ر. اوس د ر توري په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کوو. هیله ده چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. رسم په انګلیسي داسې لیکل کیږي رسم او د رسم انګلیسي معنا ده drawing. راز په انګلیسي داسې لیکل کیږي راز او د راز انګلیسي معنا ده secret. روژه په انګلیسي داسې لیکل کیږي روزه او د روژه انګلیسي معنا ده fasting. د دا لوست دوهم توری ړ ده چې په پښتو حروفو د ړ نوم دغه ډول لیکل کیږي ړ چې ژغ یې د انګلیسي ژبې د آر په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ړ نوم داسې لیکل کیږي ړ. اوس د ړ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. ړنګ په انګلیسي داسې لیکل کیږي ړنګ او د ړنګ انګلیسي معنا ده demolish. ړوند په انګلیسي داسې لیکل کیږي ړوند او د ړوند انګلیسي معنا ده bland. ړومبی په انګلیسي داسې لیکل کیږي ړومبی او د ړومبی انګلیسي معنا ده first. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر نهم لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې ر او ړ پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.